سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ تیر ماښام د آذربایجان پلازمینې باکو ته ورسید. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلي غني ته به د باکو په نړیواله مجمع کې له ګډون وینا وروسته د نظامي ګنجوي بین المللي جایزه هم ورکړل شي. ولسمشر به همداراز د آذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د کابل او باکو د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا او د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. ویل کېږي د دواړو ولسمشرانو په شتون کې به د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ د کلتور او اورګاړي پټلۍ په برخو کې 3 هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. مخکنی ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو له مثبتو پایلو هرکلی وکړ. ښاغلي کرزي په یوې اعلامیې کې وروستیو پرمختګونو ته په کتو له ټولو ښکېلو خواو غوښتي څو له جګړو لاس واخلي او ژر تر ژره پر یو سراسري اوربند هوکړه وکړي. نوموړي همداراز له افغان حکومته غوښتي چې د ښه نیت په ښودلو سره د افغانستان له بندخونو سپین ږیري، معذور او بېګناه خلک چې د طالب په نامه بندیان دي پرته له ځنډه خوشي کړي. د طالبانو او امریکا د اساسو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا 15 پړاو خبرې چې 18 ورځې یې دوام وکړ 2 ورځې مخکې په قطر کې پای ته ورسېدې او دواړو لورو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی و. ملي دفاع وزارت وایي د القاعدې یو دېسغړي یې په یو هوایي برید کې په غزني کې وژلي دي. په دې هوایي عملیاتو کې چې تېره ورځ په ګیرو ولسوالۍ کې د القاعدې پر یو پټنځای ترسره شوي د اډې ډلې یو شمېر موټر هم له منځه وړل شوي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې یو قماندان چې قاري عارف نومېده او 9 ځانمرګ بریدګر هم شامل دي. د ولسي جرګې غړی حضرت علي ادعا کوي چې داعش په یو ستر ګواښ بدلیدونکی دی. نوموړي په کابل کې د عبدالعلي مزاري په اړه پر جوړ شویو مراسمو او د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه پر یو خصوصي کمپنۍ بریدونو ته چې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی په اشارې ویلي د دې ډلې پر وړاندې باید کوټلي ګامونه پورته شي. نوموړي همداراز په ننګرهار کې د بشري قوم له مشرانو وغوښتل چې د حکومت په ملاتړ په خپلو سیمو کې وسلوالې ډلې وځپي، ګنې یادې ډلې به ورته لوی سرخوږی جوړ کړي. له دې سره سم د بشري قوم مشران بیا وایي دوی به په خپلو سیمو کې وسلوالو ته ځای ورنه کړي او له حکومت سره به یو ځای د هغو د فعالیت مخه ډب کړي. اوس دا روان دی چې ویښ نشي ګوره په عذابېږي به تو مړ کېږي به تو کور نه به ته بې عزته کېږي تو ستا ماشوم به درس ته نه پرېږدي جومات کې به مونځ نشي کولی وظیفه یې هم دا دی او مهاجر کېږي مهاجر به چېرته شي. بهتره خبره دا ده چې خپل امنیت ونیسو. اوس داخل کې هڅو نشته که نه غرونه کې دي کوي غرونه کې هغې مهنه به الله وکړي به ما خپل قوم کو هېڅ خبره ته نشته چې وغیره د غیر خارجه څه هغه نه ځای ورکوو نه خوشحالي هغه ملاتړ جګړه ته هم تیار چې حکومت راستروي. یو کس د نشهیي توکو د لیږد په تور د کابل په چوک ارغندي کې ونیول شو. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه کس غوښتل 10 کیلوګرامه شیشه چې د المارۍ د تختو په منځ کې په کندهار کې ځای پر ځای کړي وو ننګرهار ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.